چې د دې وخت نه فایده واخلئ او دا دین یې زده کوئ. هغه مشهور حدیث دی، هغه تاسو ته به یاد وي، بار بار د علماو بیان کړی هم دی، اغتنم خمسا قبل خمس. 5 خبرې د 5 نه مخکې غنیمت وګڼه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي 5 د 5 نه مخکې غنیمت وګڼه. واوره، ځواني د بوډاوالي نه مخکې. دا کومه ځواني چې ده او دا کوم ځوانان چې موږ سره ناست دي او دا بیان اوري یا ګوري، ټولو ته زه دا وایم چې نن تا سره موقع ده، نن دې په بدن کې زور دی، سبا له به ګوره دا هډوکي کمزوري، سبا له به بیماریاني، سبا له به هسپتالونه، سبا له به په امسا او په کونټۍ سره ګرځي، بیا ګوره د الله دا بندګي نشي کولی، دا علم نشي زده کولی، دا محنت نشي کولی. نو نن موقع ده او د دې موقع نه فایده واخله. دویمه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کړې ده؟ دویمه خبره دا کړې ده، او دا روغ بدن غنیمت وګڼه د بیمارۍ نه مخکې. نن زما بدن روغ دی، ستا بدن روغ دی او زمونږ بدن روغ دی، الحمدلله. جماعت کې کېناستی هم شو، خبرې کولی هم شو، خبرې اورېدی هم شو، عقل هم کار کوي، دماغ هم کار کوي، خبره یادولی شو. سبا له کیدی شي داسې بیماري راشي چې بیا موږ ګرځېدی نه شو، یا هم ذهن کمزوری شي، یا په هسپتال کې پراته یو، نو بیا به ګوره په دې وخت پسې ډېر ارمان کوو، خو دا وخت به رانه تللی. نو د دې روغ بدن نه فایده واخلئ. درېمه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کړې ده؟ وغناک قبل فقرک، او د مالدارۍ نه فایده واخله د غریبۍ د راتلو نه مخکې. نن که زما په جیب کې 2 پیسې دي او ستا په جیب کې 2 پیسې دي، دا پیسې د الله په دین کې ولګوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګوره داسې وخت کیدی چې راشي چې دا پیسې نه بیا ورپسې ارمان کوې. نن ستا طاقت شي ته به خپله پیسې ګټلی شي، لګولی هم شي، سبا له کیدی شي بچو ته محتاج شي، سبا له کیدی شي په تا قرضې راوړي، کیدی شي ته غریب شي، کیدی شي څه مصیبت ته باندې راشي، بیا به ارمان کې چې یاره هغه ورځو کې را سره طاقت و موږ لګولی نه وي، اوس څه چل وکړو یار. نو د مالداري غنیمت وګڼه. څلورمه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کړې ده؟ وفراغک قبل شغلک، او دا فارغه وخت د مصروفه کېدو نه مخکې غنیمت وګڼه. نن موږ سره فارغه وخت شتي چې موږ د ماسخوتن د مانځه نه بعد راجمع شو او په دې جومات کې کینو، ملګرو سره دا وخت شتي، سبا له داسې وخت هم راتلی شي چې دا ټیم به راسره نه وي. نو بیا به ارمان کې چې یاره هغه وخت کې راسره وخت خو زه نه وم ناست. نو د هغه ارمان کولو نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څه چل وکړه، د دې وخت نه فایده واخله. او 5مه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېره ناشنا ذکر کړې ده. وایي دا خپل مرګ دا ژوند نه دی، ټول ژوند دا د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه. دا خپل ژوند ټول د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه. ورب الکعبه یو سیکنډ پکې لګي، صرف ګورې د دنیا ته راتګ کیسه لږه اوږدی، چې کله زنانه بیماره شي او هسپتالونه او منډې او یو شي او بل شي، هغه کیسې ګرانې، خو تلت یې ګوره ډېر په اسانۍ سره کېږي. ګورې صرف یو ټلیفون او یو آواز، سلام علیکم وعلیکم السلام، سی چل یاره پلانې مړ دی، بس خبره ختمه شو، پلانې مړ دی، نور پکې هېڅ هم نه لګي. او په سیکنډونو کې خلک راولګي او په دې سړي باندې خاوره واچوي. زور هر سړي لګولی، څوک کشۍ راکاږي، څوک بیلچه راکاږي، څوک وایي قبر ته زه کوزېږم، څوک وایي زه کوزېږم. په څو سیکنډ کې، په یو څو منټه کې د خاورو ډېرې پې دقه شان وځوي. بیا څه کولی شي؟ هېڅ هم نشي کولی. څه عمل شتي په قبر کې دننه؟ نشتي. قبر کې دننه بیا حساب کتاب دی، قبر کې دننه عمل نشتي. دا خبره درته کوم د زړه نه او زړه ته یې کوزه که. ګورې نن بازار هم شتي، په بازار کې مال هم شتي، او زما او تا سره د اخیستو طاقت هم شتي. سبا به نه مالي، نه به بازاري او نه به طاقتي، هېڅ به هم نه وي سبا. ګورې نن الحمدلله موقع ده، بازار، سامان، طاقت، هر څه شتي. څه چې اخلي واخله، څه چې کې وکړه، الله ته چې په څه طریقه نږدې کېږي نږدې شه. خو چې دې قبر کې کېښودې دروازه ټوله بنده شوه، خبره لاړه ختمه شوه. نو دا ژوند غنیمت وګڼئ. نن زموږ سره وخت دی، نن موږ سره مال دی، نن موږ سره صحت دی، نن موږ سره فارغه وخت دی، نن زموږ په بدن کې ساه کته ځي بره ځي، سبا له به هېڅ هم نه وي. ګورئ نو راځئ چې علم یې زده کړو، راځئ چې خپل رب وپېژنو. او دا درته وایم
د دې وخت نه هم فایده واخلئ او د علماو نه هم فایده واخلئ. ګورئ یو حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. قیامت ته به نږدې الله علم اوچت کړي که نه نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وضاحت وکړو وایي الله به علم داسې نه اوچتوي چې د خلکو د سینو نه به یې راکاږي نه داسې نه اوچتوي. ښه نو یا رسول الله څنګه به اوچتوي ولکن يقبض العلم بقبض العلماء. الله به علم ختموي د علماو په ختمولو سره. علما چې مري د علم ختمیږي علما چې مري د علم ختمیږي. کله چې موږ د یو عالم جنازه راغستې او بیا په خاورو کې ږدو دا سوچ مه کوئ صرف چې تا یو انسان راغستی د خاورو کې کېښوه تا علم راغستی د هغه دې په خاورو کې کېښوه ځکه چې د هغه د سینه د علم نه ډکه ده. کله چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه وفات شو شهید شو او صحابه کرامو خښ کو نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جړل او دی وی نن موږ د علم په لسو حصو کې 9 حصې په قبر کې کېښودې. یعنی موږ عمر بن خطاب په قبر کې نه دی ایښودې موږ 9 حصې علم په قبر کې کېښو. نو نن الحمدلله موږ سره علما هم شتي او زموږ په ژبه کې په پښتو کې کومه ژبه چې ته غواړې په هغه ژبه کې عالم شتي. بیان ته په انټرنیټ اورېدی شي بیان ته په جومات کې اورېدی شي بیان ته په آډیو طریقې سره اورېدی شي کتابونه شتي میموري کارډ شتي آنلاین درسونه شتي مدرسې شتي یونیورسټیانې شتي هر څه شتي چې الله دې نه تپوس کړي چې تا ولې علم نه دی کړی موږ سره څه عذر شتي هېڅ عذر نشته.